سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز سرویس رسنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومي 15 او د 2026 زیږدیز کال د جنوري لومړۍ ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د عظمت الله عمر زی سیل هیټ ټایټنز لوبډلې دویمه بریا خپله کړه. د بنگلادیش غوره لیګ په اومه لوبه کې سیل هیټ ټایټنز لوبډلې د عظمت الله عمر زی غوره توپ وهنې پر مټ له خپل ټاکل شوي هدف په ښه توګه دفاع وکړه او سیاله ډکه کمپیټل لوبډله یې په 5 منډو ماته کړه. په دې لوبه کې عمر زی د 3 شپږیزو او 15 څلوریزو پر مټ 50 منډې ترسره کړې چې د لوبې غوره لوبغاړی وګڼل شو. ټاکل شوې سبا افغانستان او پاکستان د لوبې ډګر ته ښکته شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې 19 کلنو لوبډلو ترمنځ د 3 اړخیزه لوبډلې په 15مه لوبه کې سبا جمعه افغانستان او پاکستان د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. دغه سیالۍ سبا غرمه 12 بجې د زیمبابوې په کوربتوب پیلیږي. د غور ولایت په مرکز فیروزکو ښار کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. یا د سیالۍ د والیبال د ودې په موخه د 2 اونیو لپاره پیل شوې دي. او د نړیوال سپورت له ډګره راجشاهي وایریډز لوبډلې په سوپر اور کې رنګپور رایډرز ته ماتې ورکړه. د بنگلادیش غوره لیګ په 8مه لوبه کې د راجشاهي وایریډز او رنګپور رایډرز لوبډلو پایله په اصلي اورونو کې مساوي شوه، مګر راجشاهي لوبډلې وکولای شول چې په سوپر کې سیاله لوبډله ماته او په روانو سیالیو کې 3مه بریا په خپل نوم کړي. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانې خبرونې د الله په امان.